السلام علیکم. کله چې ستاسو په کور کې شیدې ګرمې کړئ او هغه داسې شانې سي، تاسې هغو ته څه وایاست؟ موږ وایو چې شیدې په تکه سوې او معمولا یې غورځو. زه څو کوره پېژنم چې هغوی کله شیدې دا رقم د ګرمولو په وخت کې هغوی یې غورځوي. دا مې چې تېره نه سي، دا مې خپل چپنه لنډه کړه. اوس کار هم دا چپنې سره کېږي او دا شی هم اضافه په ګټه کې را پاتې شو. نو بېرته د شیدو موضوع. کله زموږ په کور کې شیدې دا رقم چې زه څو کوره پېژنم، موږ یې غورځوو او وایي شیدې په تکه سوې. خو په هر کور کې یو دانه داسې بدخوره پیدا کېږي چې هغه یې خوري او هغه ته د کور غړي یو څه د شک په سترګه هم ګوري، دا څنګه سړی دی هره بلا خوري. خو غورځوی مه، دا چې دی په اشتباه کې موږ تاسې پنیر جوړ کړی. نو د دې ویډیو مطلب هم دا دی، یو مطلب دوه مطلب دی نن ښه. یو خو دا دی چې غورځوی مه چې موږ تاسې پنیر په لاس راغلی دی. ما چټ جي پي ټي کې وکتل چې دا څنګه شیدې داسې پنیر کېږي. هغه وایي چې یا په تودوخه کې بدلون راځي، یا د بکتریا لاس په دې کې، یا په پنیر کې په دې کې چې شیدې موږ تاسې یخې ور اچولي په هغه کې یو تریو شی، یا سرکه یا مستې یا شلومبې یا لیمو. نو ما ته جالبه سوه او چې ومې کتل ما نو راځي چې دا سم جوړ کړو. وروسته چې مې وکتله د پنیر جوړول رښتیا هم ډېر اسانه و او دغه څو شیان دي چې په دغو سره جوړېږي. نو راځئ چې پنیر جوړ کړو. اوله سره واخلئ، دیګ پر اور کښېږدئ، یخې شیدې ور واچوئ او پرېږدئ چې دا وخوټېږي دا شیدې. البته تر خوټېدو دمخه هم چې دی هغه وخت بس شیدې دې ور واچولې، هغه وخت هم یا شلومبې، مستې، سرکه د دو څخه یو شی ور اچولی شئ. البته د سرکې په اړه وایي چې سرکه یو ډول خوند بیا په پنیر کې پرېږدي، خو دا نور ټول شیان چې دي صحیح دی، د ضرورت په وخت کې سرکه هم کار ورکوي. نو پرېږدو چې دا وخوټېږي. که چیرې تاسې پرهیز یاست، بیا موږ تاسې هغه لږ غوړي والا شیدې چې دي موږ تاسې هغه کارولی شو. نو پرېږدو شیدې وخوټېږي. کله چې شیدې وخوټېده خپله پنیر سر ته راځي او یو ډول پنیر او اوبه سره جلا کېږي او یو ډول شنې اوبه تر شا پاتېږي. هغه شنې اوبه چې دي هغه وایي چې سره ده، هغه موږ تاسې څښلی هم شو، حیواناتو او نباتاتو ته یې ورکولی شو. نو دا شو پنیر تیار دی. کله چې پنیر ګرم وي په دا وخت کې لږ غوړي او لږ مالګه ورسره کړو، میکس یې کړو یا په لاس یا په میکسر، دا د کریم جوړ شوه او دغه هم ډېر نه غواړي. تقریبا 1 کیلو شیدې ته 2 کاچوغې د غوړو چې ور واچو، کریم په لاس راله. نو د بهترین شی دی، کوچنیانو ته یې ورکولی شو. موږ تاسې کوچنیانو ته ډېر ښه ګټور دی. موږ تاسې خپله د بورې سره، د مالګې سره، د مربا سره، د دوشا سره، د عسلو سره دا شی خوړلی شو او ډېر خوندور شی دی. دوهمه دلیل چې دا ویډیو ما ولې جوړه کړه هغه دا دی چې کله چې زموږ تاسې په کور کې شیدې اضافه سي، معمولا شیدې اضافه سي نه پوهېږو څه په وکړو، هغه دی پنیر ځینې جوړولی شو. جالبه خبره په دې کې څه شي ده چې پنیر ویل کېږي رامنځته همداسې شو چې زموږ تاسې اناګانو او نیکهګانو په مرکزي اسیا کې، افغانستان، مرکزي اسیا تر ترکیې پورې، کله چې دوی دلته کوچیان وو، وایي چې دوی تجربې کولې او کوښښ یې کوی چې څنګه شیدې یو طریقه جوړه کړي شیدې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. وایي چې دغه تجربو په پایله کې زموږ تاسې نیکهګانو او اناګانو مستې هم جوړې کړې. یو بل شی تر مستو ډېر ګټور دی، کیفیر ورته وایي، کیفیر هم جوړ کړه او ورسره پنیر هم جوړ کړه. جالبه لا څه شي ده چې دغه هره تجربه چې د دوی کامیابه شوه، د نوی شی چې جوړ شو، هغه ځان ته یو غذایت هم لري، بیخي بېل شی دی، ځان ته ګټې لري. نو هغه دی چې د دې وروسته زموږ تاسې پنیر او کریم د کوره دی او دا چې دی دا ډېر ښه دی ځکه په دې کې کیمیاوي توکي نشته، تازه دی، د کوره دی او که شیدې ډېرې ارزانه هم پرې وځي. نو پنیر جوړ کړو او خوند پر واخلو. سلام علیکم.